د 1415 هجري لمریز کال کانکور ازموینې پایلې له اعلان وروسته سیدآباد ولسوالۍ پوهنه امریت د همدې ولسوالۍ د هغه ځوانانو د هڅونې په موخه غونډه رابللې وه چې په یاده ازموینه کې له 300 لوړې نمرې اخیستې دي. د یاد امریت مسؤلین وایي له سیدآباد ولسوالۍ یو زراعتي زده کوونکو په کانکور کې ګډون درلود چې 80 سلنو یې لوړو زده کړو ته لار موندلې. 1,080 تنه د سیدآباد ولسوالۍ زده کوونکي وو. د الله تعالی په فضل د ښوونکو والدینو او زده کوونکو د ګډو هڅو په پایله کې د سیدآباد ولسوالۍ شاوخوا 80% یا 80 سلنه زده کوونکي لوړ زده کړو ته لار ومونده. نننۍ غونډه چې د هغه 30 ممتاز زده کوونکو د ستاینې لپاره جوړه شوې ده چې له 300 څخه زیاتې نمرې اخیستې دي. موږ په داسې مجلس کې روان شوي یو چې هغه د پرمختګ مجلس دی، هغه د علم او عرفان مجلس دی، هغه د خوشحالۍ مجلس دی، هغه مجلس دی چې زموږ ډېر وروڼه د دغه ولسوالۍ د کانکور په ملي ازموینه کې لوړې نمرې وړي دي. بلال د سیدآباد ولسوالۍ اونخي درې هغه زده کوونکی دی چې د 350 نمرو په ترلاسه کولو سره د میدان وردګ ولایت په سطح لومړی مقام خپل کړی. نوموړی وایي دا ورته له افتخاره ډک نوم دی. بلال او په لوړو نمرو بریالي شوي کسان له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي. خو کله چې مثال زه به نو لومړی انتخاب مې کابل ته کامیاب شولم، د نو د خوشحالۍ ځای دی، نو راتلونکي به هم زه خپل هڅه کوم تر څو د وطن ملت او د ټول افغانستان لپاره مصدر د خدمت وګرځم. د زده کوونکو ځوانانو مې غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې مثال دی هغه خپله هڅه وکړي، درس ووایي، کوشش وکړي. خوشحاله یم چې د کانکور په ازموینه کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته کامیاب شوی یم. نو د اسلامي امارت او خصوصا د پوهنې د امریت څخه په دې بخش کې موږ ډېره مننه کوو چې د خپلو ځوانانو لپاره او د خپلو هڅانده ځوانانو لپاره یې داسې پروګرامونه چې دوی په نظر کې نیولي دي، نو دا واقعا د دوی لپاره چې دوی ډېر ګټور دي، دوی لا نور هم خپلو اهدافو ته متوجه کیږي. د سیدآباد ولسوالۍ بریالي زده کوونکي وایي د کانکور ازموینه یوه شفافه ازموینه ده او له ځوانانو غواړي چې د ښو زده کړو په ترلاسه کولو سره د هیواد راتلونکی روښانه کړي.